بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو کوربانو باچا او دا وخت موجود یم د سوات یو ډېره ښایسته علاقه ده. سوات آزاد بانډه باندې چې کوم دی یادېږي. راغلی یم یو مدرسې ته، دارالعلوم نعمانیه په نوم باندې یوه مدرسه ده. دا کوم ماشومان چې تاسو وینئ نو دا د هغې مدرسې طالب علمان دي، یعنې سبق پکې وایي. خو د بده مرغه چې کوم دی د دوی سره د ځای ډېر زیات کمی دی. مدرسه ډېره زیاته وړه ده او تعداد د ماشومانو سیوا دی. نو قاري صاحب راته یو ځل دوه ټلیفون کړی و، چونکې زه لیټ هم شوم، د هغې بخښنه غواړم. نو راغلي وو، د خوشحالۍ خبره پکې دا ده چې یاره دلته کې د دې مدرسې دپاره د دې ځایي یو کس یو ځای وقف کړی دی، خو په ازي باندې کار روان دی. نو دا ماشومان چې تاسو وینئ دې کې څه چوټي شوي ده، زه چونکې لیټ شوم. ماشاءالله ډېر ماشومان دي، څه کورونو ته لاړل او دا لږ ډېر چې کوم اوس د مدرسې نه دوی اوس سبقونو نه فارغ شو، اوس راغلو. نو دا ماشومان تاسو وینئ دوی سبق وایي، خو څنګه چې ما ووایي د ځي ورسره ډېر زیات کمی دی. قاري صاحب سره به یو دوه درې خبرې کوو. بیا چې کوم ځي باندې کار روان دی د مدرسې دپاره یو کس ورکړی دی، هلته به انشاءالله د هغې ښه پوره پوره ثواب میلاویږي. خو اوس هغه ځای آبادول غواړي د دې ماشومانو دپاره چې یاره دوی د دې ځای نه کوم ځای چې دا مطلب په دې شته ځای کې سبق وایي دا ورکوټی دی، به دوی باندې قاري صاحب وینا ده چې یاره به دوه درې ګروپه کې ماشومان زه رخصتوم. نو هغه ځای آبادول غواړي او د ځای دپاره مطلب دا دی څه کار پکې شوی هم دی، خو چونکې د لږ ډېر امداد ضرورت دی. نو هغه ځای ته به هم ځو، هلته به هم قاري صاحب سره خبرې کوو. دلته قاري صاحب سره دوه درې خبرې کوم. ډېره زیاته مننه قاري صاحب. دا راته ووایي چې ستاسو سره څومره تعداد دی د ماشومانو او مطلب نور داسې د مدرسې په حواله باندې، نو زموږ د کتونکو سره لږ شریک کړي. هارون باچا صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو دلته کې راغلی، له قیمتي وخت راکړو. نو ستاسو ټیم ډېر زیاته مننه کوو. تعداد خبره تاسو وکړه، موږ سره تقریبا تعداد چې دی نو 230-40 لږ تعداد دی تقریبا زموږ سره رهایشي طلبا دي دلته پاتې کېږي. تقریبا د هغې تعداد خو 30 پورې دی. نور موږ اخلو نو راځي ملګري خو ډېر راځي، خو موږ سره د ځای کمي د وجې نه موږ نور تعداد اخیستی نه شو. مطلب ماشومان نور هم راځي د داخلو دپاره، خو د ځای د کمي د وجې باندې تاسو لکه مطلب هغه نشي اخیستی او ډېر زیات راځي. دې ځای ته راځي چې یاره موږ ماشومان پاتې شي سبق ووایي، خو موږ هغې ته انکار د دې وجې نه کوو چې لکه زموږ سره ځای نشته، د ځای د کمي د وجې نه. نو زموږ دغې تره ځای وقف کړی دی او د هغې باندې کار روان دی. تاسو به وګورئ هغه ځای انشاءالله. ملګرو ته دغه اپیل کوو چې یاره تاسو خپل مال قیمتي کوئ او دې ځای باندې ولګوئ، ستاسو به دا صدقه جاریه ده. حدیث شریف کې راځي کله انسان مړ شي د ده عمل منقطع شي، خو 3 څیزونه داسې دي چې هغه تر همیشه لپاره په ده پسې جاري وي. په هغې کې یو صدقه جاریه ده، جومات جوړول شو، مدرسه جوړول شو، یو لاره جوړول شو، یو کوهی وباسي. داسې دا صدقې جاریې دي که نه. نورو صدقې خو ډېرې زیاتې دي، خو دا صدقې جاریه ده، هم ثواب ډېر زیات دی. ګرانو کتونکو خبرې به ډېرې نه کوو. اوس مطلب د قاري صاحب سره به هغه ځای ته ځو کوم ځای باندې چې لږ ډېر کار شوی هم دی او کار پکې چونکې روان دی. ځایي خلک پکې لګیا دي، خپل لاس اخلاص کوي او د څه دپاره د ثواب دپاره بالکل پرې. نو الله دې هغوی نه مطلب د دې پوره اجر ثواب ورکړي. اوس به ځو هغه ځای ته کوم ځای چې مدرسې دپاره یو کس وقف کړی دی، څنګه چې ما ووایي. نو هغه ځای ته ځو، د هغه ځای هم تاسو باندې ګورم. خو کوشش کوئ ملګرو په دې ویډیو په دې ټایټل کې چې کوم نمبر تاسو له ښکاري یا په دې سکرین باندې یو نمبر به تاسو ته ښکاري، نو په دغې باندې ضرور چې کوم دی د قاري صاحب سره رابطه وکړئ او لږه ډېره مرسته په دې مدرسه کې ضرور وکړئ. نو ګرانو کتونکو موجود یو چې په هغه ځای کې څنګه چې ما تاسو لږ وویل چې د مدرسې دپاره وقف شوی دی. قاري صاحب هم دی او دا د قاري صاحب شاګردان دي، دا راسره هم رالو د دې ځای پورې. دا دوی د شته جومات نه راپورې دغه ځای ته مطلب دا ځای دی نږدې دی ورته. نو دا ځای باندې تاسو به ګورئ چې یاره ګټې هم دي، دا کار پکې روان دی. او قاري صاحب راته دا وایي چې یاره د دې ځایي خلک پکې لږ ډېر لاس اخلاص کوي په خپله مرضۍ باندې. یعنې څنګه چې تاسو لکه به کتلي وي چې یاره زموږ کوم غټ مرکز دی، نو په هغې کې څنګه چې کار روان و الله پاک هغه پوره کړو. خو انشاءالله دا به هم پوره کېږي نو ستاسو په مدد سره. نو کوشش کوئ چې یاره دې مدرسې کې لږ ډېر تعاون ضرور وکړئ. دا یو ملګری راسره ولاړ دی، دی هم په دې مدرسې کې سبق وایي. د سره دوه درې خبرې کوو چې یاره دی څه وایي. ستاسو نوم دی؟ شکیل احمد. شکیل احمد. دا راته وایي ته د دې ځای او جی ته سویمه سپاره وې، سبق څنګه سویمه سپاره وې څه وې ته په مدرسه کې؟ حفظ سبق وایم، شپږمه سپاره مې ده. حفظ کې شپږمه سپاره جی. دې ځای باندې کار روان دی. شته مدرسه چې کومه ده که نه هغه ورکوټې ده که څنګه څه مسله ده په هغې کې؟ جی زمونږ مدرسه چې کومه ده کوم ځای کې چې موږ سبق وایو په هغې کې تعداد زموږ سره ډېر زیات سیوا دی، ځای وړوکی دی، زمونږ ته ځای ورکوټی دی. جی لکه ماشومان پکې پوره نه راځي، تکلیف یې ورته چې زمونږ د شته ځای کوم زمونږ چې کار روان دی
چې زمونږ دا ځای برابر شي او خلک زمونږ سره تعاون وکړي په دې کې انشاءالله چې زمونږ دا ځای جوړ شي موږ ته په سبق کې ډېر سهولت پیدا شي. کتونکو تاسو د دې طالب علمو خبرې مو اورېدې چې یاره هغه ځای ډېر زیات تنګ دی او تعداد ډېر زیات سیوا دی. نو قاري صاحب خبره چې یاره څو کسان نور هم داخلي روزانه را روان دي خو چونکې د ځي په نش په وجه باندې موږ هغوی ته داخلي نشو ورکولی. وجه څه ده چې یاره ځای ډېر زیات کم دی. دا ځای ډېر زیات کولاو هم دی غټ هم دی خو د دې د آبادولو لپاره تاسو له پته ده چې یاره نن سبا هر څه ډېر زیات ګران دي. نو ملګرو دا کوم نمبر چې ښکاري بار بار زه کوم چې یاره دا پیسې به ستاسو په دې ځای کې لګي چې دا د عمر یو صدقه ده او څومره چې دې کې ماشومان فارغېږي څومره پکې سبقونه وي د هغې پوره ثوابونه چې کوم دی به تاسو ته میلاویږي. نو خپلې پیسې چې کوم دی په داسې ځای کې ولګوئ په دغه نمبر باندې د قاري صاحب نمبر دی یو د دوی بل ملګری د هغه هم نمبر دی دوی باقاعده ښه په لیست کې نوم لیکي چې یاره پلان کې دومره پیسې راکړي یا دومره پیسې هم لازمي نه دي چونکې څنګه کوم چې قاري صاحب د سره به هم خبرې کوو نو دې له سامان هم راوړی شي مطلب شګه سیمټ سیخ وغیره بلا سامان پکې لګي. قاري صاحب موجود وي په دغه ځای کې چې تاسو شاګردان هم دي نو بالا کتونکي بنګوري مالدار کم چې په وطنوال دي مخیر حضرات مسافر ملګري هغوی د څه پیغام لري څه ورته ویل غواړي؟ نو بس د هغې نه خو دغه مطالبه کوو د مدرسې د جوړېدو چې د ماشومانو تربیت به ښه کېږي په ښه طریقه باندې ماشومان چې دی مخکې معاشرې دپاره به ښه خلک جوړېږي علما به جوړېږي معاشرې له به فایده ورکوي او د ماشومانو اخلاقي تربیت او علمي تربیت او په هر لحاظ باندې سکول پکې موږ شروع کړی دی. سکول استادان زموږ سره دی او ماشاءالله ماشومان ښه د سکول چې کوم پرچې موږ وکړي امتحان زموږ شوی دی که نه په هغې کې ښه پوزیشن یې راغلی ښه لمبرې راغلي بلکې هغه پرچه چې کوم دوی کړي ده په 4-5 میاشتو کې د 8-9 وړو له موږ ورکړي هغوی هغه پرچه حل نه کړی شوه او دوی پکې ښه نمبرې واغستې لږه ښه بلا نمبرې واغستې او د کوم رهایشي طلبه چې دي زموږ سره هغې پکې موږ سکول ترتیب هم شروع کړی دی. زموږ مطلب دا دی چې دغه ماشومان علم حاصل کړي تربیت وشي او د معاشرې دپاره ښه خلک جوړ شي. دوی خلکو ته به دعاګانې کوي. اوس هم موږ ټولو مسلمانانو دپاره موږ دعا کوو د دې علاقې دپاره د دې محلې دپاره محلې والا ډېر تعاون کوي د هغې دپاره نور چې څومره زموږ نه کېږي موږ دعاګانې کوو ختمونه کوو نو هر سړی پکې خپله حصه والي نو فایده به ډېره وشي. نو کتونکو تاسو د قاري صاحب خبرې مو اورېدې په لومبي سر کې مونږ قاري صاحب سره خبرې کولې اوس بیا یو ځل نو زه وایم چې یاره نور خبرو ته بس دا دومره ضرورت نه وي خو کوشش وکړئ ملګرو ته پکې بیا وایم چې یاره دې مدرسې کې تعاون ضرور وکړئ قاري صاحب سره رابطه وکړئ تاسو دې ځای ته راتلی هم شئ. دا ټایم زه موجود یم د سوات یو ښایسته علاقه د آزاد بانډه تحصیلي مټه او آزاد بانډه ډېر یو ښایسته علاقه ده چې د چکر دپاره ډېر بهترین ځای به تیز بل نه وي نو ضرور دې ځای ته کوم تاسو راتلی هم شئ دغه ځای کتی هم شئ دې کې کار روان و چونکې دا مازدیګری ټایم دی نو کوم د ځایي خلک چې وو هغوی به تلي خو د ډېر امداد زه وایم چې یاره ضرورت دی نو چې دا ځای آباد شي. فرض که د چا څوک کوي چې یاره زما کاروبار دی د شګې کاروبار مې دی او هغه وایي چې زه د خپل طرف نه باجري ورکوم چا سیمټو کاروبار یې هغه وایي زه سیمټ ورکوم موږ ته خو د دغې څیزونو ضرورت دی زیاته چې یاره موږ ته سیمټ راوړی شي موږ ته سیخ راوړی شي او موږ سره په دغې څیزونو کې تعاون شي میټیریل مدرسه خو په هغې باندې جوړېږي باقي که څوک د پیسو په تعاون کوي موږ نه رسېدو حاصلولی شي د هغې او هغه په خپله باندې کې په هغې باندې څه شي اخلي نو هم اخیستی شي لکه کتونکو تاسو به د قاري صاحب خبرې اورېدلی شي بلکل که تاسو دوی له پیسې راولګئ نو مطلب دوی بیا هم دغه کوم چې د څیزونو ضرورت دی هم دغه څیزونه پرې اخلي. نو کتونکو مقصد مې دا دی چې یاره که یو ملګری تعاون نشي کولی نو پکار دی چې یاره د ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړي بل ملګري سره انشاءالله ستاسو په شیرینګ باندې به داسې یو ملګری وي چې هغه کېدای شي الله مګه داسې پکې شته بلکل الله والا کسان چې کېدای شي دا ټوله مدرسه په خپل تعاون باندې آباده کړي نو ستاسو د شیرینګ ډېر زیات ضرورت دی کوم ملګري چې تعاون نشي کولی نو هغه به د ویډیو شیرینګ ډېر زیات کوي. نو کتونکو الله دې وکړي چې دا مدرسه آباده شي تاسو ټول وایي امین. اوس ورکړئ خپل کوربار باچا له اجازت د کیمرمین واجي سره په لوی اعلان سپارم د لوی الله